تازه خبر کابل کې 2 چاودنې شوي. د کورنیو چارو وزارت د عبدالرحیم شهید لیسې ته څیرمه چاودنه تایید کړې او ویلي دي چې په اړه یې پلټنې روانې دي او جزئیات به یې وروسته شریک کړي. عیني شاهدان د کابل په لویدیځ کې د 2 چاودنو خبر ورکوي. عیني شاهدان وایي لومړۍ چاودنه نن سهار د کابل په لویدیځ کې د ممتاز لیسې ته څیرمه شوې ده. دویمه چاودنه د عبدالرحیم شهید لیسې مخې ته هغه مهال وشوه چې زده کوونکي له ښوونځي څخه د وتلو په حال کې وو. د دغو چاودنو د نوعیت او تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. چارواکي وایي چاودنه د لاسي بم له امله شوې چې له امله یې 15 تنه ټپیان شوي دي. خو بلخوا عیني شاهدان وایي دا چې زده کوونکي د ښوونځي څخه د وتلو په حال کې وو او ګڼه ګوڼه زیاته وه نو 25 کسان شهیدان شوي. بلخوا کندوز کې د عشر او زکات پر سر د شخړې له امله 2 کسان وژل شوي. په کندوز کې سرچینې سلام وطندار ته وایي چې پرون سهار د دغه ولایت د قلعه زال په کلختپه کلي کې د ځایي خلکو د اسلامي امارات د املاکو مدیر ترمنځ د عشر او زکات پر سر شخړه شوې چې له امله یې 2 کسان وژل شوي او 6 تنه ټپیان دي. د سرچینې په وینا د شخړې پر مهال د اسلامي امارات د املاک مدیر د سیمې پر خلکو ډزې کړي چې له کبله یې دغه مرګ شوبله رامنځته شوې ده. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي د املاکو مدیر د ترکمن قوم پر وړاندې پر تعصب او قوم پالنې تورنوي او د قربانیانو کورنۍ له اسلامي امارات څخه غواړي چې د دغې پیښې عاملانو ته سزا ورکړي او عدالت ټینګ کړي. د اسلامي امارات مسؤلانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. درنو لیدونکو تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.